رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایلو چې دو خبرو ډېر اهتمام کوئ د رمضان په میاشت کې د دو خبرو ډېر زیات اهتمام کوئ یو سلور خصلتونه دي دو خصلتونه د شي دي چې دا د الله د پاره دي په کار د چې مسلمانۍ خصلتین ترزون بهما ربکما دو د صفاتونه دي چې باندې بتاس خپل رب رضا کوي او دو د صفاتونه دي چې هغه د هر مسلمان او د هر بنده ضرورت د په کار د بزان کې پیدا کی دو هغه صفاتونه چې باغی باندې بتاس خپل رب پر روزه کې راضي کوي او دا غینه سوکم هغه د دي چې یو پدې کې د الله رب العالمین ذکر ډیر زیات کوي د لا اله الا الله ذکر ډیر زیات کوي او استغفار ډیر وای هغه دو شیزونه چې باغی بتاس خپل رب راضي کوي پر روزه کې هغه د دي چې تاسو د لا اله الا الله ذکر ډیر زیات کوئ او علماء چې د لا اله الا الله ذکر کینو حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم اکثروا من ذکر لا اله الا الله او افضل الذکر لا اله الا الله د الله د یاد د ټولو نه بهترین الفاظ هغه د لا اله الا الله ذکر وکړي د ټولو کلمې ذکر مکو او صرف د لا اله الا الله ذکر کوه او به د علماء لیکي چې خیر دی په سلام زلبانه او محمد رسول الله وایا خو د ټولي کلمې ذکر نه حدیث کې نه دی راغلی بلکې صرف د لا اله الا الله ذکر بکی نو په دې باندې پروژه کې تخپل رب راضي کی په دې ذکر او دویم استغفار په ډېر وایا د استغفار خو بلاشي الفاظ په حدیثو کې راغلي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دخل الفاظ دي نبی له سلام کې دریاب د زګونو مر ګناهونه دي کړي دا سلزلوي په سحر کې الله به ټول ګناهونه معاف کړي دومره بهترین کلمات دي وکو نور الفاظ د نیت نو صرف استغفر الله ویل شي کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا آسان دي نو استغفار په ډېر وایا نو دا دوه قسمه ذکر په اهتمام سره کو د ابتدا نه یو د لا اله الا الله ذکر یخي وي کنه او دویم استغفار نه استغفار په ډېر ویو صحیح ده کنه استغفر الله دا په ډېر ویو او هغه دو صفاتونه چې دا غینه هیڅ څوک بے پروا نه دي یعنی هر څوک ته محتاج دي هغه دا دي چې تسالون الله الجنه او تعوذون به من النار د الله نه به جنت واړی چې الله موږ له جنت راکا او په جنت کې مراله به جنت الفردوس راکا او بل د جهنم د ور نه پناه واړی چې الله موږ د جهنم د ور نه بچ خبره پوه شوې کنه نو ذکر بکو دو قسم اذکار به ډیر زیات کو یو د لا اله الا الله ذکر او دویم استغفار به ډیر ویو او دعاګانې بکو دو قسمه یو د الله نه به جنت غواړو او دویم دا دی چې د جهنم د ور نه پناه غواړو نو چې چاله الله تعالی جنت ورکو د جهنم د ور نه بچ کو بس خدا غټه کامیابی ده کنه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوچ الله د جهنم د ور نه بچ کو د جهنم نه بچ کو جنت تلاړې بس دغه کامیابی ده کړ نو په دې روزه کې به 2 سوالونه ډېر زیات کو محمد ابراهیم محمدی